که تاسو که خپل ځان معرفي کوي او نن ولې د څه دپاره لومړی ځل د افغانیک دفتر ته راغلي یاست؟ معلوم هادي ده په زاکسن حال کې د یو شفاخانه کې د ډاکټر په حیث کار کوم. زه درې کاله کېږي المان کې یم، اما په انسټاګرام او په فیسبوک کې مې ستاسو د ټولنې پاڼه تعقیبوله. ورې مې همیش کتل ستاسو ډېر ښایسته غونډې جوړوي، له افغانانو سره دلته افغانان راځي، یو بل سره کښېني، اشنا کېږي، یو بل سره پېژني. غوښتل مې راستم دلته تاسو سره معرفي شم، نور افغانانو سره معرفي شم، نیټورک. ډېر ښه ډېر ښه، په خیر راغلی. نو څه رقم آلمان ته راغلی؟ آلمان ته زه ما د طب زده کړې ترکیه کې وکړې، ورې مې یو کال کار هم وکړ، بیا مې په ترکیه کې د الماني ژبه زده کړه، د B2 سرټیفیکیټ مې ترکیه کې واخیسته. بیا مې په برلین کې د ژبې په کورس کې ثبت نام وکړ د C1 درجې لپاره. د کورس ماته بیا یو دعوتنامه راولېږله چې عبدالهادي دلته ثبت نام کړی په دې کورس کې. مغه دعوتنامې سره بیا سفارت سره مې ترمیم یو اپاینټمنټ واخیسته، سفارت ته ورغلم چې زه دلې ډاکټر یم، غواړم چې زه لاړ شم آلمان ته ورې کار وکړم. زه اول زه به زده کړم، هغې نه وروسته بیا ورې هلته کار وکړم. نو ما ته ویزه راکړه بیا د اتو میاشتو لپاره. دومره اسانه ویزه ده که خلک خو نور افغانان خو په میاشتې تېروي، کلونو تېروي، په زرهاو ډالر مصرفوي. تاسو نو په څو وختو کې واخیسته او هېڅ مصرف هم ونه کړه، دا څنګه؟ ما مصرف یې وکړ، 15 یورو مې پرې ورکړي. 15 یورو؟ اما له 15 یورو ولې یې ښایي تاسو ته ویزه درکړه؟ دغه علت یې څه شی دی او نورو خلکو ته یې نه ورکوي؟ علت زما په اند دا و چې اول خو ما د B2 سرټیفیکیټ د الماني ژبې درلود. دوی قناعت وکړ چې یاره دا نفر جدي دی په خپل نیت کې، ځکه چې په ترکیه کې د B2 سرټیفیکیټ د اخیستی ده، هغه هم د المان یو رسمي انسټیټیوټ نه سیټل ورته وایي. نو دوی په ما باور وکړي، وایي چې دغه نفر زحمت باسلی، یو کال د ژبې کورس سلی ده، او دوم یو مسلک مې درلوده. یو څوک یو مسلک ولري فرق نه کوي، که هر مسلک وي، نجاري وي، رنګمالي، برقیتوب وي، برخې، نرسي، که هر مسلک وي، یو مسلک ولري او دوم زبر زده وي. یعنی آلمان منی، یعنی نور ځوانان هم چې ژبه زده وي او یو مسلک وي او اسناد و مدارک ولري، د آلمان په هر مسلک کې خلکو ته ضرورت لري. دا اوس خصوصا د زه خو چون په شفاخانه کار کوم، نو زیات دا چې د خپل شفاخانې له حالاتو نه خبر یم. داسې شفاخانې دي چې سرویسونه بند دي، چون نرس نشته، نرسان نشته، پوره سرویس بند کړي، ځکه چې د نرس د هغه لپاره د کمبود له وجې. همدې وجې نه المانیان ځي نورو ملکونو نه ځي، جنوبي امریکا ته ځي، انډیا نه، فلیپین نه، ترکیې نه، دوی د خدای بالا مصرفونو کې خلک راولي، دلته مصرف هم پرې کوي، ژبه پرې زده کوي، چې دلته کار وکړي. خو د دې یو شرط دا دی چې ژبه ده، که نه ژبه به زده کوي. ژبه به زده کوي. او مخکې د دې نه چې آلمان ته مخکې د دې سره آلمان ته راسي ژبه زده کوي. یو مثال دا ده که چون بعضې خلک وایي موږ ته ویزه نه راکوي ځکه موږ پاسپورټ قدر نه لري. زه خپله په افغاني پاسپورټ راغلی یم. په عین حال کې زما یو بل ترکی ملګری و، هغه هم غوښتل آلمان ته راسي، اما د هغه ژبه د الماني ژبې په A1 درجه زده کړې وه، زما او سرټیفیکیټ نه درلوده، صرف هغه کورس نه یو خط اخیستی و چې یاره دلته زه A1 کورس سره راغلی یم. هغه هم اپلای وکړه، ما هم اپلای وکړه، هغه په ترکي پاسپورټ چې ترکیه اروپایي ملک ده، ما په افغاني پاسپورټ، ما ته ویزه راکړه، هغه ته یې ورنه کړه، صرف د ژبې له وجې. او د اکثره ملکونو خلک په قانوني لارو باندې راځي، یو مسلک لري او هر مسلک کې فرق نه کوي، ژبه یې زده کړې په هغه باندې، او دلته ایمیلونه کوي، یو کمپنۍ ته ایمیلونه کوي، مختلفو شفاخانو سره خبرې کوي، له یو جنس اخلي، سوزاک اخلي، سوزاک موافقت، او له همغه ایمیل او موافقت سره ځي سفارت. او وروسته د ژبې نه مو بیا څنګه کار پیدا کړ؟ اوس چېرته کار کوئ؟ ما برلین ته چې راغلم، د ژبې کورس ته تلم، په عین حال کې مې مختلفو شفاخانو ته ایمیل کوه،
چې ډېر زیات ایمیلونه مې وکړل. څومره ایمیلونه یا اپلیکیشنونه به مو لیږلي وي مقدار یې؟ مقدار یې 300 نه به ډېر وي. 300 نه به ډېر وي. لکه مختلفو شفاخانو او سی وي او ایمیل هم لیږلی ده؟ سی وي یا موټیویشن لیټر دا ډېر مهم ده. موټیویشن لیټر څه موټیویشن لري؟ سی وي ښه سی وي او ښه ایمیل په الماني ژبه. دا معلوم ده چې سړی دلته نه وای راسي چون دغه د ایکویلنسي سړی نه لري، نو چې څوک ایکویلنسي ونه لري او ژبه نسبتا کمزوري، نو یو کار پیدا کول مشکل ده نسبت هغه نفر چې هغه ایکویلنسي هم لري او ژبه یې هم زده وي. ایکویلنسي که تشریح کړئ لنډه توګه چون ما په ترکیه کې طب ویلې، ترکیه اروپایي ملک نه ده، په طب کې خصوصا په طب کې دا خبره ډېره ضروري ده چې بیا زموږ سرټیفیکیټ مستقیم دوی نه مني. دوی همغه دیپلوم یا مسلکي اسناد کوي او بیا دوی وایي چې تر راسته یو امتحان ورکړه، د طب امتحان، که دغه امتحان نه شو بیا تخکله. نو تاسو به امتحان ورکړه او څه رقم شفاخانې ته یا صحي سیستم د آلمان ته داخل شوئ؟ ایده لپاره بیا اول خو چون ما لکه می‌سوی ایکویلنسی مې نه درلودل، شفاخانه د میمیلو کې ما د شفاخانه د اپلایلوم شیفته ما وټول چې زه غواړم تاسو سره دلته هغه وکړم، هاسپیټیشن وکړم، یعنی یو سټاژ وکړم، پیسې مې ورکړم. اوکې د دې لارې نه هدف مې دا و چې د آلمان شفاخانو دغه صحي سیستم ته ورسم، چون هلته بیا نټورک جوړېږي که نه. نو هغه شیف دا قبوله کړه، بیا مې اسناد خپل ولېږل ته یوه اداره ده Landesprüfungsamt ورته وایي، هغوی ته مې ولېږل د دغه هغه لپاره د ایکویلنسي د پروسې د شروع کولو لپاره. نو همغه ادارې بیا ما ته ترمین راکړه د امتحان لپاره، او په عین حال کې ما د شفاخانه کې خپل پراکټیکوم کوه. نو 2 میاشتې بعد ما ته وخت مې ګنس کې نه په ذهن کې نشته، او بیا ما ته ترمین راکړه، بیا یو څه وخت کې امتحان ته ورغلم. امتحان مې امتحان کامیاب شوم، بیا ما هغه سرټیفیکیټ یې راکړی، هغه مې شفاخانې ته راوړ، شیفت مې وکړ، دا سرټیفیکیټ مې واخیسته. نو هغه بیا ما ته د einstellung د مقررېدو موافقه راکړه. او اوس چېرته کار کوئ؟ مقرر شوم شفاخانه. اوس من حیث ډاکټر تاسو کار کوئ؟ بله، من حیث ډاکټر په یونبرګ او په انټنسیو شتاسیون کې. انټنسیو شتاسیون کې انستیزي کې. انستیزي انټنسیو شتاسیون کې. یو شی غواړم چې ووایم، هغه دا ده چې په آلمان ډېر اسانتیا لري. لکه مثلا دغه د انیرکنو د معادل سازی پروسه داسې دوی ته وایي راسه اول د بیټو سرټیفیکیټ واخله، بیا یو د مسلکي ژبې امتحان ورکړه، چې دا لکه یو مریض نه څنګه انامنیز اخلي، ته یو مریض نه دغه طبي تعرفه د مریض څنګه اخلي، دغه امتحان ورکړه. مخکې له دې ته د طب امتحان ورکړې، تا ته موږ 2 کاله وخت درکوو. یعنې د دغو 2 امتحانونو وروسته د ژبې امتحان، د مسلکي ژبې امتحان، دا دواړه چې ورکړې دوی ته د 2 کلو لپاره موقتي د کار اجازه درکوي، او دا هم د ډاکټر په حیث، او په دغه وخت کې هم سړی مکمل معاش اخلي. ته وایي چې 2 کلو کې ته د طب امتحان ته آمادګي ونیسه. بیا د 2 کلو وروسته ټول طب امتحان اخیستل کېږي که نه د ځینو مضمونو اخیستل کېږي؟ نه د ټول طب نه، د 2 کلو په پروسه کې دوی ته وایي چې هر وخت آماده وي، موږ ته ووایه هغه 6 میاشتې بعد 2 میاشتې بعد ته ترمین ته اپلای کړې، بیا دوی ته هغې ته وایي Kenntnisprüfung. Kenntnisprüfung بیا له 3 بخشونو جوړېږي، داخله، جراحي، دا حتما پکې، بیا دغه 3 بخش کله پیډیاتري، کله ګینیکولوژي، دا فرق کوي. او دغه 2 کلو وخت چې دوی ورکوي، دا یو بهترین شانس ده. ما په نظر دا په نورو ملکو کې نشته. نورو ملکونو کې به ته د اول امتحان پاس کوي، بیا سیستم ته داخلېږي. بیا سیستم داخلېږي. دوی ته وایي نه، چون دوی ضرورت لري مسلکي خلکو ته. دوی وایي ژبې امتحان ورکړه، مسلکي ژبې امتحان ورکړه، راځه د ډاکټر په حیث کار شروع کړه، معاش هم درکوي، او ته شفاخانه کې زده کړم کې زده کوې، او بیا ورځې امتحان ته. امتحان هم د امریکا د یو سی ملي نه ډېر اسانه ده، ځکه یو سی ملي چې دغه پری کلینیک سوالونه هم راځي، لکه د میکروبیولوژي او د اناټومي او دا شیان ټول طب ده، اما دوی صرف کلینیک امتحان د کلینیک امتحان. راتلونکي پلانونه هم څنګه دي؟ څه غواړئ نورې لاسته راوړنې ولرئ؟ لاسته راوړنې دا پلان دا ده چې لومړی دلته د تخصص واخلم د دې آلمان کې،
او بیا په شفاخانه کې دلته وبراست او بیا د شیف هست په شمه اوه تاسو ته موفقیت غواړو خدای وکړي زموږ نور افغانان هم تاسو غوندې تکړه شي او چې دلته راشي ژبه زده کړه خپل مسلک ته دومره زر داخل شي مننه تاسو نه